په 3 ورځو کې په یو خوراک د کوتک څخه کوتک شاه جوړ کړئ. سلام دوستانو، زموږ د ویډیوګانو مقصد تاسو ته لارښوونه ده. که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. په 3 ورځو کې په یو خوراک له کوتک څخه سم شی جوړ کړئ. سلام دوستانو، تاسو د صحت په هیله. زموږ دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ډیره ضروري ده چې میرمن یې چاغه وي. د بې ځایه درملو څخه له طبیعي شیانو ګټه واخلئ. نن درته دا وایم چې خپل غږ نه سم کوتک یا فولاد جوړ کړئ. تر ټولو اول یو ګیلاس د کوپرې اوبه راواخلئ او له 5 کیلو سره یې میکس کړئ او یو ځل یې وخورئ. که رښتیا غواړئ چې کوتک مو غټ شي نو په ورځ کې 3 پیرې وخورئ او بیا یې نتیجه په خپله سره وګورئ. او تر 7 ورځو پورې باید استعمال شي. ډیره خاصه نسخه ده دوستانو او ډیر زر تاثیر کوي. دا نسخه حبشیان ډیر استعمالوي او د کوتک په غټوالي کې ښه نتیجه ورکوي. دوستانو دا نسخه چې یو چا یو ځل استعمال کړي بیا یې نورې ټولې نسخې لرې کړي دي. یو ځل یې استعمال کړئ بیا به یې همیشه استعمالوئ. دوستانو ستاسو د خوشحالۍ او ښه ژوند په هیله. که ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو لایک یې کړئ او که مو لا هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ضرور ووهئ.